د اسلامي امارت او لویدیځوالو ترمنځ د بلې جګړې امکان. ملا هیبت الله وایي واکمني مو پر زارۍ نه ده اخیستې، د سرونو په بدل کې یې ساتنه کوو. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. ملا هیبت الله د جزا نړیوالې محکمې لخوا د هغه د نیولو حکم ته په غبرګون کې ویلي هیڅ څوک د موږ پر اخطارونو نه ډاروي او لویدیځ ته هیڅ کله نه تسلیمیږم. نوموړی وایي دا واکمني پر سوال زاریو نه ده راغلې او نه چا ورته په انډیوالۍ کې ورکړې ده، پر جګړه او توره مو ګټلې ده. لویدیځوال په خپله خوښه نه دي تللي، د جهاد په توره مو ایستلي دي. ښاغلی ملا هیبت الله وایي مجاهدین بیا د جهاد او وینې تویولو لپاره صوب دي او په دې لاره کې شهادتونه هم مني. نوموړی یوه کیسه کوي او وایي کسان ټپونو، شهادتونو او ټولو کړاوونو زغملو ته صوب دي او ډیروي د هیڅ چا فشار ته نه تسلیمیږي. هغه ویلي پیغمبر او ملګرو یې پر دې دین باندې ډېرې سختۍ ګاللې او کړاوونه یې لیدلي، موږ خو له هغومره سختۍ نه دي لیدلې، خو که بیا یې وخت راغی نو تر پخوا به پر پیاوړې جذبه د اسلام لپاره جنګیږو او قرباني به ورکوو. ملا هیبت الله یو ځل بیا له اقتصادي ستونزو سره پر سیالۍ ټینګار کوي او وایي اسلام پر ډېرو ستونزو راغلی دی او پلویان یې په دې لاره کې هر ډول ستونزو ګاللو ته صوب دي. د اسلامي امارت یو شمېر فعالانو بیا لیکلي رښتیا هم دا واکمني مو په قربانیو ترلاسه کړې، خو که داسې حالت روان وي او د وګړو حقونه تر پښو لاندې کړو نو دومره ټپونه به مو ابس لاړ شي او واکمني به هم ختمه شي چې بیا به وګړي ان د مولا او طالب نوم هم وانخلي. افغانان بیا وایي د دې لپاره چې واکمني پایښت وکړي نو باید د وګړو مشروع غوښتنې ومنل شي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.